وروز زما خواله انډین راغی احمد شاه دغه مسله واورېد ډېر عجیبه کیس وکړ ستاسو خیر درس سمبال دلته ما سره ودرېد او ډېر اوږده کیسه وکړه خپل زوی کیسه یې وکړه شکر وباسئ چې الحمدلله مسلمانان یو او پښتانه یو نو هغه مسله دا ده چې زما خپل زوی له واده وکړو هغه وایي د 21 کالو دی نو چېرته ښځې ورته ویلي دي چې زما د خپې چاپي کوه دی په دې غوسه شوی دی چې څنګه ته زما ښځه یې څنګه ستا خپې چاپي کوو او په دې غوسه شوی تا زما بېعزتي کړې ده او جنۍ تللې ده مور کره دی پسې بیا هلته تللی فیصلې ده هغوی ورته ویلي چې ورور اول خو دا خبره یاده کړه چې موږ د جنۍ په واده باندې 20 لکه روپۍ لګولي ګپ نه دی دا رسم و رواج موږ کې چې دی دا جنۍ دا سامان چې ځي دا هم د هندوانو رواج دی نو هغه خو انډیا کې اوسېږي هغو کې خو شتي شتي اول خو 20 لکه روپۍ دي په دې کې به ته خپېرې چاپېږي نو ویل غرض چې ورور یې راغی مشر هغه ته دا کیسه وکړه چې ستا دې خور ده وکړو هغه ښې وي نو ولې دې نه چاپي کولی وایي دویم ورور یې راغی دی وایي چې دویم ته به ووایو وایي هغه دویم ته ووایي چې داسې داسې مسلې ده هغه وایي ښې وي ته چاپي کولی دې ولې نه دریم یې راغی کشر او هغه ورته ووایي چې زما خوی ګوره ډېر وران دی او داسې څه به وکړم چې بیا به ته خفه هغه دې دوه هم تېز نو ده ورته وایي چې ستا خوی ګران سخت دی ته به څه وکړې ستا دا خور پاتې نو بیا هغوی ما نه دې مسلې تپوس کوو چې دا طلاق شوي دي او که نه نو چې اوس داسې حالات دي که نه دا یوازې د پښتو نه دا د شریعت خلاف دي چې ښځه ناسته ده خپل خپل باندې چلو زیاتي ته د کور خدمت وکړي او بیا ستړی ستومانه څه کړي بیا به خپې هم چاپي کړي دا ذلت دی او دا هغه کوم اوچتوالی چې الله سړي له ورکړی دی که نه رجال قوامون علی النساء سړي اوچت دي په ښځو باندې الله هغه اوچتوالي کې کمی راولي چې ښځې ډډه لګولې ده او تا جارو راغستی کش 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 او بیا وایي جي عجزي دا عجزي